الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زموږ استاسو خبره شروع په باره د ایمان او اسلام کې چې فرق مابین د ایمان او اسلام کې څه دی. دې پورې ډېره اوږده تفصیلي خبره ذکر کړې شوه. متعدد مذاهب او اقوال. نن به د ایمان ارکان تشریح کیږي چې د ایمان ارکان څه دي. محدثین او اهل علم فرمایي چې ارکان د ایمان یا په بل تعبیر باندې چې د ایمان د کوم شي نه جوړ کړی شوی دی هغه شپږ دانې دي. په حدیث جبرئیل علیه السلام کې هغه ذکر کړی شوی دی چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان په باره کې تپوس کړی چې ایمان څه ویلی شو، نو قال ان تؤمن بالله، ته به ایمان لرې په الله باندې. وروسته به ذکر شي چې ایمان بالله څه ویلی کې علماو په هغې کې 15 صورته ذکر کړي دي. و ملائکته، ایمان به لرې د الله په ملایکو، په دې کې متعدد مسائل. و کتبه، ایمان به لرې د الله په کتابونو باندې. و رسوله، د الله په رسولانو باندې. و الیوم الاخر، په رسنۍ ورځ باندې چې قیامت دی. و تؤمن بالقدر خیره و شره، او ایمان به لرې په تقدیر د خیر او شر باندې چې دا ټول الله عز وجل 50 کاله مخکې ذکر کړی. تقدیر او د قضا او د تقدیر فیدې او اقسام اسباب دا به ټول رسي ان شاء الله ذکر کو. د ایمان به د رابطه ده چې دا په دې ټولو روابطو کې په ټولو تعلقاتو کې قوي ربط دی. دې وجه نه دې تعلق راوستلی په مابین د خالق او مخلوق کې، په مابین د اسمان او ځمکه کې، په مابین د امت کې، او دغه شان د هغې د استازي، د هغې د رسول، د مؤمنانو په دې مابین کې که تاسو وګورئ دا کوم د آدم علیه السلام بچي چې په دې ځمکه باندې ګرځي، او په مابین د ملایکو کې، او په مابین د انسانانو کې چې دوی به موږ له دعاګانې غواړي، په مابین د انسانانو کې، په مابین د پیریانو کې، په مابین د دنیا او آخرت کې قوي تعلق او قوي کنکشن چې راغلی دی هغه په باب د ایمان کې. د دې ایمان د وجه نه الله عز وجل د اسمانونه پیدا کړي دي او دغه شان د ځمکې پیدا کړې ده، مخلوق جنت پیدا کړی دی، جهنم پیدا کړی دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کله وایي چې الله عز وجل اسمانونه او ځمکه نه دي پیدا کړي الا بالحق. د حق ډېرې معناګانې مفسرین کوي، خو ابن کثیر یو معنا کړی له اظهار التوحید، د بل چا د وجه نه دا نه دي پیدا. لکه ډېر انسانان داسې وایي چې دا یو پیغمبر د وجه نه پیدا دي. نه، الفوائد المجموعه کشف الخفا کې کوم روایت چې دی باب کې راغلي دي هغه ټول ضعیف، بلکې موږ به وایو چې د ځمکه پیدا ده او که دغه شان د اسمان پیدا شوی دی فقط او فقط هغه د رب العالمین د بندګۍ لپاره، د توحید لپاره. د ایمان د وجه نه الله عز وجل تعالی د مؤمنانو سره ساتي، ملګرتوب د مؤمنانو سره ساتي. د ایمان د وجه نه الله عز وجل رسولان علیهم السلام د انسانانو دپاره لېږلي دي، کتابونه نازل کړي دي، او د دې ایمان په خاطر باندې د ایمان د وجه نه الله عز وجل جهاد فی سبیل الله جایز کړی دی چې کوم انسان هغه به ایمان نه مني، اسلام نه مني، مقابله یې پکار ده. سورة توبه د 1 نمبر آیت کې الله عز وجل فرمایي والمؤمنون، نارینه مؤمنان او زنانه مؤمنې بعضې دوستان د بعضې نورو دي. څه به کوي؟ یأمرون بالمعروف، امر به کوي په نیکۍ باندې، وینهون عن المنکر، خلک به منع کوي د بدو نه، ويقيمون الصلاة، لمانځه پابندي به کوي، زکات به ورکوي، ويطيعون الله ورسوله، د الله او د رسول اطاعت به کوي. نو په داسې انسانانو به الله رحم وکړي. او ان الله عزیز حکیم، یقینا الله عز وجل غالب دی په خپل کارونو مخلوقاتو کې او حکمتونو والا دی. عزیز دا ور په دشمنانو باندې قادر دی چې برباد دي کې، خو چې نه بربادي پدې کې دغه خپل حکمت دی. حکیم هغه ذات ته ویل کېږي چې په عواقبو د امورو خبرداري. حکیم هغه ذات ته ویل کېږي العالم بالدقایق. حکیم هغه ذات ته ویل کېږي الذي لا اعتراض على افعاله. سورة بقره 255 نمبر آیت کې الله عز وجل فرمایي چې الله ولي الذين امنوا، الله رب العزت دوست مؤمنانو دی. یخرجهم داخل وباسره رنالا، نور مفرد ویل د اسلام ولا ردا،
الظلمات جمع د کفر د لپاره متعدد طریقې. اخراج باندې بیا سوال دی چې سړی په شو کې اول داخلي به وځي، نو هغه مؤمنان دلته مراد دي چې اول کافر وایي، هغه مؤمنان چې هغه کې زړه کې شکونه دي، یا اخراج په معنا د بچاو. اول الذين كفروا هغه انسانان چې غیر مسلم دي، هغه دوستان څوک دي؟ طاغوت دي. طاغوت د ایمان او باسي د کفر په طرف باندې داخله د اور ولادي هم فيها خالدون بده کې همیشه. نو کله چې د ایمان ارکان شپږ دي، اول ایمان بالله. ایمان بالله چې د اصل کې متضمن دي 5 امور له. یو بسړي ایمان په دې خبره باندې لري چې الله عزوجل موجود دی، رسنه لګځي چې د هرین دا خبره کوي د الله د وجود لپاره به ډېر دلایل په دې باندې. الله عزوجل دا ټول مخلوقات پیدا کړي په ایمان باندې، فطرت باندې، توحید باندې، ورسته به امر په بل طرف باندې بوزي فطرت الله. سيرون کې الله عزوجل فرمایي فاقم وجهك، دا مخ برابر کا دین لرا خو حنیفا کلک به توحید. التي فطر الناس عليها، اغه فطرت چې انسانان الله عزوجل پیدا کړي دي، الله په دې دین کې تغییر تبديل مراولای. دا مضبوط دین دی مگر اکثر د خلکو نه پوهیږي. صحیح عقل تقاضا په دې خبره باندې الله عزوجل موجود دی. ځکه د انسان د بخانه چې پیدا شوی دی لپاره لابد دی یو خالق نه، دی یو موجود نه، یو پیدا کون کې نه، دا په خپل نه موجود دی او هغه پیدا کون کې دی مگر هغه رب العالمین دی. د پیرونو د وجود دلیل لبدي چې رب العالمین موجود دی. د زمزم د اوبو دلیل لبدي چې رب العالمین موجود دی. دا قران جامع کتاب را لګل شوی خلک د مقابله نه عاجز دي، نو الله عزوجل موجود دی. د انبیاء او شهدا د بدنونه خبرې کیږي نه، دلیل لبدي چې الله عزوجل موجود دی. د مؤذنینو، د طالب العلم، د مؤمن، د شهید، د صحابه کرامو، د نیک عملو، د انبیاء، د رسولانو، اې دې خلکو د بدنونه الله عزوجل په قبر کې جوړ ساتي. دا دومره لوی نظام. یو پاڼه د چرګ دا چیلې ګډه بسې خو یو شی تر اوجه د ورېخم چې خو بل د چرګ د اگینه بچی روزي بغیر دروازې نه د الله را وېستو. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارک رضی چې هغهونه را شو لو کشته ته جوړ شو بغیر اجتماع نه رااله ودا عقل نه مني چې دا عقل نه مني د دومره نظام څنګه عقل مني. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې تاسو وګورئ دا یو خپل د بده کې درې مخرجونه دي، مخرج حروف په دې بل نه داخلي کې بل په دې بل نه داخلي کې. دا څومره عجیب. د اېدې مشکلات او پریشانۍ کې واقع دی یو د حالت بدل شي، دا څوک بدلی؟ دا رب العالمین بدلی. سورۃ تور کې 15 شنبرات کې الله عزوجل فرمایي چې ام خلقو، اي دوی پیدا شوی بغیر د کوم مقصد نه او کو دوی پیدا کوون کړي. د انسان دا حس دلیل دی په دې خبره باندې چې الله عزوجل موجود دی. ته وګوره په دې ترتیب باندې شپه زی ورځ راځي، دا شپه اوس ختمه شوه، یو غټه بل وړه، یو رڼا بل تیاره، یو یخه بل ګرمه، یو زی بل راځي. د ټول حیواناتو له رزق ورکي، انسانانو له رزق ورکي، یخني ګرمي شپه ورځ لوړې جوړي، دا ټول شیونه دلالت په دې خبره باندې کوي چې الله عزوجل موجود دی. سورۃ نور 33 نمبر آیت کې رب العالمین فرمایي یقلب الله الليل، الله عزوجل اړي د شپه او د ورځ، ان فی ذلک لعبرة، په دې کې عبرت دی خو خواندانو د عقل ته بصیرت والا له. الله عزوجل رسولان را لګری دي، الله عزوجل انبیاء علیهم السلام را لګری دي، معجزات ورکړي دي، انسانان ګوري ای اوري. دا د چې امور دي چې د انسان د بشر او د طاقت نه بار دي. الله عزوجل په دې باندې خپل رسولانو تایید کوي، د دې مضبوطوالی کوي. دا ښکاره دلیل په دې خبره باندې چې دې مرسل خامخا موجود دی، لګون کې موجود دی. هغه څوک دی؟ رب العالمین. الله عزوجل ابراهیم علیه السلام باندې ورخه سره دې دغه په فطرت کې سوزا ویلي. موسی علیه السلام نه دا ټول درې وچو پوری وته. عیسی علیه السلام به مړی را ژوندې کړه. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره غسپګمې د ټوټې کړه. دا پروګرامونه چا کړی دی؟ چا کړی واغ نه دی مگر هغه رب العالمین دی. قالت رسلهم، رسولان ورته ویل اف الله شک، د الله په توحید کې شک کوي. هغه الله چې پیدا کون کې د اسمانونو د سمه کې دی فطر معنا چې نفس تازه وچو لکه د ماشوم په دی اورې کې د غاخر وسی. السماوات به جمع ویل د ټول اسمانونو پیدا منګ اخلو په دی وزمه کې باندې وسیګو. یا الارض کې جنسي معنا مراد ده، یا محمد رسول الله دغه تشریح کړه د شوز مکه چار اعلان دکړه ول وش و تبقیب الله په غاړه کې اور واچوي.
يدعوكم الله تاسو دعوتي عبادت تر يغفر لكم من ذنوبكم چې تاسو ګناهونه الله عز وجل معاف کړي. ابراهيم رسول نمبر آیت کې وایي تاسو وګورئ دایره په هغه باندې مشکلات راشي رب العالمین مشکلات حل فصل کی. یو سړی سوال کوون کې الله عز وجل غلط شی ورکی، یو سړی مصیبت کې الله مصیبت ختم کی. دا ټول دلیل دی خبر شو چې رب العالمین موجود دی، رب العالمین قدرت والا دی. سورہ انفال هم نمبر آیت کې الله عز وجل فرمایي چې تاسو کله پرهیز کوو رب لا فاستجاب لكم الله عز وجل تاسو دعا قبول کړه زو تاسو زیتو علیکم بزرو ملائکو پر لپسې بر رواني مسجد عائشہ نے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین له سجده شو چې یا الله دای وړکه جماعت دی کدار شرط ګډ وړ کې به وڅ چل کېږي دا کوم کول راولېګا. سورہ انبیاء درې ته سره د نمبر کې ایوب علیہ السلام تذکرہ کوي چې ایوب علیہ السلام اتلس کار هغه نه جوړ دی الله عز وجل په هغه باندې رحم وکړي. دا شرع درات په دې خبره باندې کوي چې الله عز وجل موجود دی. زګه دا احکام دا لوی لوی احکام د عدل نه ډک احکام د مخلوق په خیر کې راغلي چې په کوم شي باندې الله عز وجل امر کړي په هغه کې د مخلوق خیر دی، چې کوم شي نه منع کړي دی غیر ځان ساته. ادھر پر الله عز وجل کتابونه راولېګل په انبیاء علیهم السلام باندې. الله عز وجل قادر ذات دی په مصالحو د بندگانو باندې، په مصلحتونو د بندگانو باندې. په دې کې تاسو سوچ کوئ. دویم انسان امام بلری په دې خبره باندې چې الله عز وجل یو دی او شریک نشته. الله رب العزت هغه ذات دی چې هغه بندگی وشي. الله عز وجل هغه بادشاہ دی چې هغه په لاس کې حکومت دی. الله عز وجل هغه ذات دی چې ټول مخلوق پیدا کړي په دې کې امر دا چلیږي. هیڅ پیدا کوون کې نشه سوا د رب العالمین نه، هیڅ مالک نشه سوا د هغه نه. پروګرامونو کارونه ټول دغه په اختیار کې دي، یک واځي د مخلوق پیدا کړي دي. حکومت دا غره امر بداغه چلیږي. زورور هغه دی، مهربان هغه دی، غنی هغه دی، حمید هغه دی، پویا هغه دی، قدرت والا هغه دی. کله چې داغه مطالبه د رحم وکړي شي رحم کوي، چې مطالبه د ګناهونو د معاف کېدلو کې الله عز وجل د ګناهونو معاف کوي، چې مطالبه د ورکړو کې الله عز وجل ورکړه درکوي، چې کله د دعا وغوښتل الله د اجابت کوي. هغه کارونه کوي چې کوم هغه وغواړي. همیشه ژوندی دی، قائم بذاته دی، د ټول مخلوق تنظیم کوي. خوب په ناراضي، پرکالی په ناراضي، د سترګو درد راځي. عجیب صفاتونه لري رب العالمین. سورہ اعراف 55 نمبر آیت کې الله عز وجل فرمایي ان ربکم یختص الرب مربی چې دی الله دی الذي خلق السماوات والارض زمکو نه پیدا کړی په اندازه شپږ ورځو. هلته خو شپې ورځې نه وي، معنا په مقدار قرطبي واجب نقطه لیکلې ده چې کله الله عز وجل قادر ذات دی په سکند مخکې د ټول مخلوق پیدا کولای شي په دې باندې شپږ ورځې ولګولې. موږ له پکې دغه تربیت راکې چې د ادم بچو تاسو دنیا ارکار کوي ډېر په دمه باندې او ثم استوى على العرش بالله په عرش برابر شو د کولې صفت دی. زید تحقیق شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دریم او پنځم جلد کې کړی دی. مختصر کتاب العلوم امام ذهبي کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خاص کر په قصیده نونه کې به وي 200 دلایل نم زید دلایل په دې باندې. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې اصلي رضا سي معلومات نه کیږي چې الله په عرش دی کنه دی، یا وایي چې الله په عرش برابر دی خو لیکن د عرش پتن لګي چې لاندې رې کباندې رې دا سړی کافر دی. فلا تضرب لله الامثال، د الله رب مثال نه ذکر کو. وليس كمثله شيء، د الله ولې څوک شته دی نه. ولم يكن له كفوا احد، شان د رب العالمین نشته. الله عز وجل په عرش برابر دی، د ټول مخلوقاتونه بر دی کما یلیق بشانی، کوم چې دغه شان سره مناسب دی. د شپې په اخر حصہ کې د پاس اسمان لراسي. د دوړ صفاتونه موږ منو د رب العالمین. یخشی الليل النهار، دا شپه په ورځ باندې پټي او یو بل طلب کوي پتا دی باندې. نور پیدا کړي، سپوږمۍ پیدا کړي، ستوري پیدا کړي دي. دا ټول تعبیر به امره. هغه نور تسخير خو یقینا په دې کې د بعض خلکو شک او نظر کوي به امره. الا له الخلق والامر، خبردار مخلوق د پیدا کړي په دې کې به امر داغه چلیږي. امام احمد سید دې نه واجب استدلال کړي چې امر عتب دی په خلق باندې دلیل دی په دې چې امر قران ته ویل کېږي، قران مخلوق نه دی. مخلوق هم د الله په دې کې به امر د الله. ابن کثیر فرقونه مکه و چې پلان له دا حق ورکړي، پلان له دا ورکړي، پلان له دا. تبارک الله دائمی دی الله چې غرب د ټول مخلوقات لري. سورہ مائده کې به فرمایي سورہ شرم نمبر آیت کې لله ملک السماوات والارض، ای خلق الله عز وجل له حکومت د اسمانونو د زمکه خلقا ملکا عبیدا خازن درې وړه معناګانی کړی دي پیدا کړی دي. امر پکې داغه چلیږي، تصرف پکې داغه چلیږي. وما فيهن كم چې بدی کې وهو على كل شيء قدير، د الله عز وجل په ارش باندې قدرت والا دی. قران تاسو وګورئ الله عز وجل دا قران کریم رب العالمین موږ له تشریح کوي. نن موږ خیر الله منډه اخلو ولی مخلوق باندې اعتماد دی، ولی
په موږ اعتماد چې دا کارونه کوي دا ولی اصل کې مونږ قرآن سره تعلق نه ساتو هغه کتاب چې هغه رب العالمین تشریح کوي زمونږ باید یقیني مونږ باید علم ولرو چې رب العالمین رب دی رب العالمین مخلوقات پیدا کړي رب العالمین دا موجودات مند کړي دي رب العالمین دا کائنات برابر کړي دي رب العالمین زمکو اسمانونه پیدا کړي دي رب العالمین دا انوار پیدا کړي دي رب العالمین دا سپوږمۍ پیدا کړي ده رب العالمین دا شپه پیدا کړي ده رب العالمین پیدا کړي ده رب العالمین اوبه پیدا کړي دي رب العالمین نبات پیدا کړي دي رب العالمین انسان پیدا کړي دي رب العالمین حیوانات پیدا کړي دي رب العالمین دا خاور پیدا کړي دي رب العالمین دا غرونه پیدا کړي دي رب العالمین دا ریبونه پیدا کړي دي دا څومره کلی صفاتونه د رب العالمین فرقان 2 نمبر آیت کې وایي چې الذی له ملک السماوات والارض الله عز وجل هغه ذات دی چې د اسمو اسمانونو اختیار دا هغه سره دی ولم يتخذ ولدا چرته شریک نه دی ولا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا بچی نشته نکره په سیاق د نبی کې واقع هیڅ په هیڅ شي کې دا هغه سره شریک نشه حقیقي حکم دواړه ابن عتیر کې د شیخین تعبیر کې دیش پنازولی شریک نشته په حکومت کې هر شی پیدا کړی دی هغه اندازې هم لګولې ده ټول مخلوقات پیدا کړی دي په خپل قدرت باندې وزیر نشته مشیر نشته معین نشته هغه رب دی هغه یکتا هغه قهار دی هغه په عرش برابر دی هغه اسمان ټینګړي په خپل قدرت سره هغه د اسمه غوړولې ده هغه ټول مخلوق دغه په اراده پیدا شوی په دې ټول مخلوق زور ور دی رب د مشرق مشارق دی رب د مغربونو دی لا اله نشتره حقدار د بندګۍ الا هو سوا دغه الحي او همیشه ژوند دی القيوم او منتظم دی مونږ به یقین لرو په دې خبره باندې چې الله عز وجل رب دی په عرش باندې قدرت لري په عرش باندې محیط دی د عرش مالک دی په عرش علم لري په عرش باندې بر دی دغه ټول مخلوقات رب العالمین له محتاج دي دغه عظمت له محتاج دي دا ټول اوازونه دغه د هیبت د وجه نه ذلیل دي دا ټول قوی د رب العالمین په وړاندې کې عاجز دي الله عز وجل هغه ذات دی چې د انسانانو سترګې کنټرولول نشي لیکن هغه د خلکو د نظرو کنټرولون کړي هغه باریک بین دی هغه د خلکو د ژوند پر ازونه باندې پوهه دی چې وګړي هغه کوي کوم شي له اراده ولري په هغه فیصله کوي انما امره اذا اراد شيئا الله عز وجل امر یقینا دار چې کله اراده وشي له کی ان يقول له هو يغل رش هغه به شي مفسرین لکی کافن یو شي ونی چې هغه به شي نو فیکون فنب مکانه ماضی سره تعلق سره وینده دا ټول الله عز وجل یو رقم ترې سورې اسکین دعا ته نمبر آیت کې وایي په دې اسمو کسمانه کې څومره مخلوقات په دې ټول باندې پوهه دی په پټو شینو باندې پوهه دی په ښکارا شینو باندې پوهه دی الکبیر لوی ذات دی المتعال بر دی د غرور پر ذرات باندې پوهه دی ادریبونو په دې ابو باندې پوهه دی د باران په دې ابو باندې پوهه دی چې څومره ساز کیږي د ور په دې پانو باندې پوهه دی د شګو په دې زرو باندې پوهه دی په دې شپه کې چې کم شي تیار کیږي په هغه باندې پوهه دی د ورځې چې راکاره کیږي په هغه ټول باندې پوهه دی وعنده خاص رب العالمین سره چابین د غیب لري اڅو په نه پوهیږي چې واغنه ويعلم پوهیږي ما په هغه چې کوم او چې کې دي دریب کړي اڅو پانه نه پرې وږي مگر د الله عز وجل په علم دی اڅو دانا د زمکو پر تیارو کې نشته نم دا نه وچا الا فی کتاب مبین دا ټول په کتاب کې چې ښکارا دي سورۃ العام نه پوه اوسه باید کې وایي من باید یقین ولرو چې الله عز وجل هر ورځ په ځان له شان کې کله یوم هو فی شان اڅ نه پسمانونه کې پیپر دی نه پته کې تدبیر د ټول کارونه کوي الله عز وجل هغه ذات دی چې بادون علی دغه تقسیمات یو ریځ راوچت کی بلی پیدا کی بلی یوځي کی بلی خوري کی باران نازلې کله چې باران نازل کړي باران اورس په دښمه کې شینکیره وټو کوي الله عز وجل هغه ذات دی چې چاله ذلت ور کوي الله عز وجل هغه ذات دی چې چاله عزت ور کوي د عزت لپاره بشپک د اسباب کله ذکر کو الله عز وجل هغه ذات دی چې هغه ژوند کول کوي الله عز وجل هغه ذات دی چې هغه مړ کول کوي الله عز وجل هغه ذات دی چې هغه ورکړه کوي الله عز وجل هغه ذات دی چې هغه منع کوي الله عز وجل هغه ذات دی چې چا درجه کته کوي الله عز وجل هغه ذات دی چې درجه پورته کوي په دین باندې پورته کوي قل اللهم ورتو یا الله مالک الملک بده کې دوه قول چې صفت ما قبل یا منادا مضاف به هغه الله چې ورک کون کې حکومت دی تو تل ملک من تشاء چاله حکومتونه ور کوي د شان اخلي چاله عزت ور کوي چاله عزت هغه تفسیر مفسرین کوي به د کل خیر صاحب پلاس کې خیر دی ید الله صفت دی تعویل بنه کو قدرت خیرم د شرم د اکتفا وجه نه شر کټ کې یا خیر مقصود به ذات هغه به طبع یا ادبا انك على كل شيء قدير الله عز وجل ته ارشي وانا قدرت والای تولج الليل في النهار فاغه ذات شپه په ورځ کې نه باس یو زیبل راشي یو یخ بل ګرمه یو وړو بل غټه یو وړه یو رڼا بل تیار
وتولج النهار في الليل دا ورځ پر شپه کې نه باسي وتخرج الحي من الميت روباسي ژوندې دي مړی نه روباسي دا مړی د ژوندې نو رزق ورکوي چر چوغړې بغیر د حساب نه بچي دا اگین روباسي اگین د چرګ نه تیغ د دانی نه دانه د تیغ نه جاهل د عالم نه عالم د جاهل نه کافر د نبی نه مسلمان نه مسلمان د کافر نه کافر د نبی نه نبی د کافر نه یو جامع لفظ ده او د رزق د وسط لپاره مخکې موږ ډېر اسباب ویلي چې صله رحمي به پالي تقوا او پزان کې پیدا کی ذکر به رب العالمین هو کی د سره منځنه ورسره او لکه ابن قیم سے دا خبره ذکر کړی ده خرچي به کې د الله په مخلوقاتو جهاد فی الله به کوي واده به وکي عمر رضی الله فرمایي چې دا نشي کېدی چې سړی د غنی شي بغیر د واده نه دکان به جوړ کی سوره واقع بولولي موږ به یقین لرو په دې خبره باندې چې دا ټول خزانه د رب العالمین په وړاندې دي د ټول شی د غسر دي د زمکو خزانه د غسر دي د اسمانونو خزانه د غسر دي دا خبره غلطه چې علي حجویری دا تاګنج دي پیغمبر چاله مال نشو ورکولې صحابه بسرال یا رسول الله موږ له خپلې صادر و غیره پیدا کړ جهاد د پیلاړ شو زه طاقت نه لرم علي حجویری د کوم ځای طاقت لري سخی جان د کوم ځای لري د صحت خزانه العالمین سره دي د امن خزانه د رب العالمین سره دي د نعمتونو خزانه د رب العالمین سره دي د عذابونو خزانه د رب العالمین سره دي د رحمت خزانه د رب العالمین سره دي خوش په اسباب ذکر کړي د هدایت خزانه د رب العالمین سره دي چې هدایت په مانځ باندې راځي په قران باندې راځي په جهاد باندې راځي په انابت باندې راځي په کعبه باندې راځي د رسول الله په تابعداري باندې راځي د الله په رحم باندې راځي د الله په فضل باندې راځي د الله د نعمتو په شکریا باندې راځي په قوي ایمان باندې راځي د مؤمن د قتل نه ځان ساتي د قوت خزانه د غسر دي د عزت خزانه د غسر دي د ټولو خزانو اختیار د رب العالمین سره دي اکی واځي او هیڅ د غسر به دي شریک نشته نه په ملائکو کې نه په انسانانو کې نه په پیرانو کې نه په بل نه په بل سورہ حجر 20 نمبر آیت کې فرمایي وان من شيء الا عندنا هیڅ شی نشته مگر زموږ سره خزانه دي داغه یا باران مراد دی عام شي نه او موږ نه کته کو دا باران الا بقدر معلوم اندازه باندې دا خزانه حدیث کې دا معلومیږي چې کوم سړی مالدار دی بس الله رب کې د حکمت معلوم دی چې غریب کوم جزې پځي کوي چې کوم غریب دی الله د حکمت معلوم دی چې مالدار کوم مرانه ور باندې کوي دا موږ معلومو یقین بر رب العالمین په قدرت باندې د رب العالمین په عظمت باندې د رب العالمین په قوت باندې د رب العالمین په کبریا باندې د رب العالمین په علم باندې د رب العالمین په حکومت باندې د رب العالمین په خزانو باندې د رب العالمین په رحمت باندې د رب العالمین په وحدانیت باندې ټول زونه د رب العالمین په طرف باندې روان دي انشراح د زونو الله عز وجل کوي د انسانانو د ټول جوارح دغه طاعت منقاد دي او دغه شان د انسان د ذکر د رب العالمین په دې شبه د انسان د شبه د الله په ذکر باندې لمدي هیڅ وخت تیر نشي مگر څه د شبه د الله په ذکر باندې آبادي لکه پرون موږ حدیث ویلې سید ابن خزیمه اول جدري ویلې نمبر صفحه ابو امام الباهلي 14 کلمې ویلې سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الارض والسماء سبحان الله ملء ما في الارض والسماء سبحان الله عدد ما احصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في الارض والسماء الحمد لله ملء ما في الارض والسماء الحمد لله عدد ما احصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ویل سلیش غنډي په ذکر کړي د الله تعظیم وکړو د الله تکبیر لوی به بیانو د رب العالمین تسبیح به مونږ بیانو د رب العالمین حمدونه به مونږ بیانو سوال بنه کو مگر د رب العالمین نه کومک بنه غواړم مگر د رب العالمین نه توکل بنه کو مگر پر رب العالمین باندې یریګو بنه مگر د رب العالمین نه بندگی بنه کو مگر داغه وکړو سورہ نام وسل دوین کې فرمایي ذالکم الله ربکم دا الله سو رب دی لا اله الا هو نشته حقدار د بندگی سوا دا غنا پیدا کون کې د ارشد فعبدوه دا بندگی کوي وهو على كل شيء وكيل ود ټول شي سمور الله عز وجل دریم ایمان بالله دې ته ویل کېږي چې سړی به ایمان لري د رب العالمین په الوهیت باندې څه مطلب زمونږ به علم او یقین په دې خبره باندې کوي چې الله عز وجل حقدار د بندګۍ دی د رب العالمین شریک نشه رب العالمین یوازې لایق دی چې ټول اقسام د بندګۍ دغه پر خاص کړی شي هغه د مخلوق رب دی هغه د مخلوق الہ دی او موږ به دغه بندګیو چې په کومه طریقې موږ له خودل کړی دي او موږ رب العالمین په کامل معنا باندې ځان ذلیل لکو موږ به رب العالمین سره په کامل معنا محبت ساتو موږ به رب العالمین تعظیم کوو محبت د الله په قران راځي محبت د الله په منځ باندې راځي محبت د الله په ذکر باندې راځي
محبت د الله د نومونو سره مختکول باندې ځان راځي محبت د الله زړه د الله په وړاندې دی قیدو باندې تړلو باندې راځي محبت د الله په دې رئیس سره الله له وخت ورکی محبت د الله په دې رئیس د الله بندگانو سره کینا محبت د الله په دې باندې راځي چې انسان د محمد رسول الله تابعداري وکي محبت د الله په دې باندې راځي چې انسان د الله بندگانو سره د الله لپاره دوستي دښمنی وکي محبت د الله په سب بندي جهاد باندې راځي محبت د الله په قیام الليل باندې راځي محبت د الله په کارونو باندې راځي چې مخکې ته يحب ټکی ذکر دی محبت د الله په دې راځي چې خپل نظر په قران کې بند کا محبت د الله په دې باندې راځي چې انسان وادي پابندي وکي محبت د الله په دې باندې راځي چې انسان هغه د امانت لحاظ وساتي محبت د الله په دې باندې راځي محدثین دا خبره ذکر کوي چې انسان د خپل ژبه کنټرول وکي وغيرها زمونږ به یقین په دې خبره باندې چې الله عزوجل په ربوبیت کې اکتا دی شریک نشته په اولوهیت کې اکتا دی شریک نشته موږ باید په کار دا چې دغه بندګي کو شریک ونه غړو د نور ټول معبودانو په کامل معنی باندې موږ براءت کو چې د خلکو انتخاب کړی دي الله عزوجل الہ دی الله عزوجل معبود دی د نور معبودانو معبودیت برباد دی د نور معبودانو عبادت برباد دی قران کې رب العالمین فرمایي و الہکم ساسو حقدار د بندګي اکیو دی لا اله نشته حقدار د بندګي شوا دا غنا الرحمن الرحیم شامو خاص مې رب باندې او بل ځکه به فرمایي ذلك ذاك بان الله يقينا الله حق دی وان ما يدون اغخل شي داخله ورته مدد شوی سوا د الله نه باطل او فانی دي وان الله لا عز وجل برد او الحق كبير لوی دی څلورم موږ به رب العالمین په نومونو صفاتونو باندې ایمان لرو معنا دا شو معنا باندې به ځم په یو هغه به یادو اقرار به باندې کو پاغه رب العالمین له بندگی غواړو او عمل به هغه مقتضا باندې کو اې دی وجنه رب العالمین د عظمت صفاتونه باید موږ پیژنو ارما چې موږ الله پیژندل موږ په بل تر باندې ویلاړ رب العالمین کبریا باید پیژنو رب العالمین مجد پیژنو رب العالمین جمال پیژنو د انسان په دې کې رب العالمین hebat دی پروتي د انسان په دې کې رب العالمین تعظیم دی پروتي د انسان په دې کې دا صفت دی موجودي چې الله عزوجل خاوند عزت دی الله عزوجل خاوند قدرت دی الله عزوجل خاوند قوت دی د انسان زړه کې رب العالمین عظمت پروتي انسان به الله عزوجل عاجزي ذلیل به ورته صفاتونه د رحمت به او پیژنو صفاتونه د جود به او پیژنو صفاتونه د کرم به او پیژنو بیا ورسړي په دې کې رب العالمین سره مینه د رب العالمین په طرف باندې بشوقي د رب العالمین د فضل او د احسان تم بساتي او دغه شامن به رب العالمین علم او پیژنو احاطه او پیژنو چې د ټول مخلوقات باندې د الله عزوجل قدرت دی به چې ارسله بندگی کې فقط او فقط د الله لپاره او ان من افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت لوی ایمان په ایمانونو کې درجه ته بده شاکده ساده چې په کوم ځای کې هم الله عزوجل موجود دی الله ما ګوري کله چې دغه صفاتونه سره او پیژني د انسان پر لړ کې به رب العالمین د تعظیم مسله پرې وځي د انسان پر لړ کې رب العالمین د محبت مسله را پرې وځي د انسان پر لړ کې رب العالمین په طرف باندې شوق راځي انسان پر لړ کې رب العالمین سره انس راځي د انسان پر لړ کې رب العالمین باندې توکل راځي د انسان پر لړ کې به دا کوشش څنګه رب العالمین لزام نشي کما او دا به موږ منو چې په قران او سنت کې څومره نمونه د الله عزوجل ذکر شوی دي دا ثابت دی غلا تعطیل بنکو تشبیه بنکو تمثيل بنکو تفیز بنکو كل صفاتنا رب العالمین كل نمونه رب العالمین امام بلوچ رب العالمین نمونه اشتري امام بلوچ رب العالمین صفاتنا اشتري بطور مثال الله عزوجل رحیم ذات دی خدا معنا غلط رج به زوی چې ویری دي چې زمونږ د الله مابین کې دا د رحم موضوع ده لیکن دلته غایات مراد دي د الله د رحمت وش په اسباب دي رحمت د الله صفت ده کما یلیق بشانه د مخلوق رقت القلب ده الله عزوجل رحم کوي چاره چې وغاړي دقه شان تعطیل بنکو تحریف بنکو تکیب بنکو تمثيل بنکو رب العالمین نفس تا رب العالمین سترګ شتا رب العالمین دوه شتا رب العالمین پوند شتا رب العالمین پوند شتا رب العالمین لا شتا رب العالمین تعجب شتا رب العالمین دوه شتا رب العالمین استواء العرش شتا رب العالمین له هر ولا ثابت دي چې روان شي انسان د الله په طرف باندې پمنډه څنګه کما یلیق بشانه کوم شي دغه شان سره مناسب ليس كمثله شيء الله ان اچوک نشتره تشبيه ختمه وهو السميع البصير الله عز وجل اوریدن کړي تعطیل ختم یقین بلرم په دې خبره باندې چې الله عز وجل اکی واجد هغه کلی نمونه دي یو خو کلی بدی دي چې مسما سره برابر دي
دویم ښکلې بدې دي شریک نشته دی، بل ښکلې بدې دي شرعي دي. اوچت صفتونه دي، موږ باید الله عز وجل نه په دې باندې دعاګانې غواړو. شپږ قسمه جایز وسیلې دي شیخ الاسلام ابن تیمیه ذکر کړي په کتاب التوسل والوسیله کې، او شیخ عبدالسلام رحمه الله د سورې مائده د روایت په تشریح کې اول د رب العالمین نمونه رب العالمین له پیش کا. شامی کې خو ځکه نقل لې عن بشر نبی یوسف عن ابي حنیفه رضی الله تعالی عنه قال لا ينبغي لاحد اجل مناسب دي چې د الله نو دعا وغواړي الا به د الله په نومونو باندې، دویم په خپل نیک عمل باندې، دریم د مسلمان په مطالبه دعا باندې، څلورم په خپل عجز باندې فقر باندې، پنځم رب الله لا یاد کې ای زما رب، شپږم الله باندې حمد وای، په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وای. حدیث کې راځي بخاری مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د الله رب العزت نه نه وینم دي من احصاها چا چې دایره دخل الجنه. اې دې په دا مقصد نه چې هم دانه نه وینم دي او فقط صاحب د مشکات ترمذی کوم روي ذکر کړي پیدا در احصا دامن الفاظ یاد کا، احصا دامن معنا یاد کا، احصا دامن رب العالمین له وسیله کې پیش کا. به څه اصول یې ست رب العالمین په نومونو صفاتونو کې. اول امام بل رب دې خبره باندې چې د الله عز وجل نومونه شته، د الله عز وجل صفاتونه شته. معنا دا یو رب العالمین د مخلوق سره مشابه نه دی، نه په ذات کې، نه په صفاتو کې، نه په نومونو کې، نه په افعالو کې. دویم موږ به ایمان لرو په دې باندې چې الله عز وجل او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب العالمین د لپاره کوم صفاتونه کو نمونه ذکر کړي دي، موږ به منو کوم چې دا غو شت شان سره مناسبه تحریف تعویل تشبیه وغیرہ بنه کو. دریم د الله تعالی د اسماء او د صفاتونو کیفیت موږ نه معلوم، لکه څنګه چې موږ کیفیت د ذات نه معلوم د قشان د صفاتونو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دي الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات. د رب العالمین په صفاتونو کې بده شي عقیده ساتي لکه رب العالمین د ذات مبارک کی موږ معلوم نه دي ذات د الله موجود دي، د الله رب عزت نمونه. دا ټول دلالت په خبره باندې کوي چې رب العالمین اوچت ذات دی او د کمالي صفاتونه دي. علم بسړې د الله په الله لري، د الله په نومونو به لري، د الله په صفاتونو به لري، او دا هغه صفات چې کوم اوچت دي. به تور مثال هغه الله دی، ټول مخلوقات په کار دا چې هغه بندګي وکړي. هغه رحمان دی، نمونه داغه او رحمت داغه هر چا محتاج دی، و هر چا رسید لري. هغه ملک دی، په دې ټول مخلوقات باندې الله عز وجل قدرت دی. الله مالک دی، دا ټول مخلوقات رب العالمین غلامان دي. الله ملک دی، الله عز وجل هغه ذات دی چې هغه تنفیذ احکام کوي، حکومت کوي په دې مخلوقاتو کې. پلاس داغه باندې حکومت دی، چا د ورکی چا نه اخلي. الله قدوس دی، د هر قسم نقصانونو نه پاک دی. الله سلام دی، د هر قسم عیبونو نه پاک دی. الله مؤمن دی، هغه ذات دی چې مؤمنانو له امر ور کوي. یا د قشان د مخلوق د امن نه کړي چې ظلم ور باندې نه کو، امر پیدا کړی دی، امن چا له ور کوي چا نه اخلي. مهیمن دی، معنا شاهد دی په خپل مخلوقاتو کې چې کوم شهیدونه ساتيږي. هیڅ شی د رب العالمین نه پټ نه دی. الله عزیز دی، عزت اغل دی. الله جبار دی، په دې ټول مخلوقاتو باندې بر دی. الله متکبر دی. معنا دا شو چې د مخلوق د صفاتونو رب العالمین په کامله معنا باندې اوچت دی. الله کبیر دی، ټول مخلوقات چې دا واړه دي په نسبت سره غلا. الله خالق دی، دا ټول مخلوقات رب العالمین پیدا کړي. الله خلاق دی، هغه ذات دی چې مخلوق پیدا کړي دی. هغه ذات دی چې مخلوق پیدا کړي په خپل قدرت باندې څنګه وغواړي کله وغواړي. الله البارئ دی، هر انسان له تناسب د اندامونو په خپل ځای کې ورکړي دي چې کوم ځای ته مناسب دي. الله مصور دی، انسانانو په مختلف شکلونو پیدا کړي، څوک اوږده، څوک واړه، څوک غټ، څوک څنګه. الله وهاب دی، هغه ذات دی چې هغه نعمتونه دی خلکو له ورکړي بالدوام. الله رزاق دی، هغه ذات دی چې د مخلوق له رزق ورکړي دی، هغه اسباب مخکې مونږ ویلې. الله رازق دی، دا ټول مخلوقات له رزق ورکوونکی دی، رزق ورسونکی دی. الله غفور او غفار دی، څومره ګناهونه چې درنه وشي رب العالمین ته معاف کوي. الله الغفر دی، پرده در باندې راولي. الله القاهر دی، په ټول مخلوقات باندې زور اور دی. القهار دی، چې وګړي په دې مخ رب العالمین کوم فیصله وګړي، کوم اراده وګړي هغه نافذي. الفتاح د مخلوق مابین کې فیصله وکي د حق او د عدل. العلیم دی، هیڅ په هغه باندې پټ نه دی، عالم دی په اسرار باندې. المجید دی، هغه په اقوال او اعمال کې لویواله پروت دی. رب دی، متصرف دی. العظیم دی، خاوند عظمت او د جلال دی. العظیم دی،
الواسع دی ارش رب العالمین علم وغیرہ دا پراخه دی الکریم دی عزتمن ذات دی الاکرم دی ټول مخلوقات له فضل ورکړي دي احسانونه ورکړي دي الودود دی من الناک ذات د خپل مخلوق سره المقی چې کله غوسه شو په بعضی کارونو باندې به خطرناک ذات غوسناک ذات دی الشکور په لږ عمل باندې ډیر شی تعالی درکړي او شاکر او الشکور دا معنی چې د انسان د نیکی جهتي اللطیف هیڅ اور باندې پټ پاتې نه دی الحلیم تعدیل کوي پر مخلوق باندې سزا ورکول کې بلکې صبر ورته کوي حدیث کې راځي اوچت صابر دی الخبير د خلکو په ظلم باندې راځي پر ظلم باندې دا پوي دی الحفیظ په ټول شیونو باندې په اعتبار د علم سره رب العالمین احاطه ده الحافظ د انسانانو د او د نور مخلوقاتو د اعمال رب العالمین ساتلی دي السمیع د ټول مخلوقاتو وازونه اوري البصیر د ټول شیونو ګوري العلی او العلا برده پر مخلوق باندې الحکیم په عواقب د امور باندې خبردار دی الحاکم فیصله کون کې ذات دی الحي همیشه ژوند دی القیوم قائم بذاته منتظم دی الواحد الاحد دا ټول مخلوقات پیدا کړ دي هیڅ سره بده کې شریک نشه الشهید په دې ټول مخلوقات باندې رب العالمین علم دی القوی پور قدرت رب العالمین دی المتین مضبوط قوت والا دی الولی مالک د تدبیر دی په مخلوقاتو کې چې کومه فیصله وغواړي الحمید حقدار دی چې حمدونه غلا بیان کړی شي الصمد هغه ذات دی چې په کمال او سعادت کې اخر رسیدلې دی القدیر والقادر المقتدر په ټول مخلوقات باندې قادر دی هیڅ رب العالمین مقابله له ودرېدل نشي الوکیل قائم د مخلوق په امور باندې الکفیل د عرش لپاره حفاظت کوونکی دی الغنی د ټول مخلوقاتو نه بے پروا دی الحق ثابت ذات دی المبین ظاهر دی ان هیڅ شک نشه دغه په ذات کې او النور ټول مخلوقات په خپل نور باندې ملون کړي ځکه الله نور السماوات درغه نمونه دي ذل جلال والاکرام الله هغه ذات دی چې په کار درغه سنا وکړي چې دغه نه یره وشي البر په خپل مخلوق باندې مهربان دی التواب بار بار توبې قبلې خلقو توبې اسباب برابرې العفو معفي کون کې د ملائکه د کتابونو د انسان ګناهونه ختمي الرؤوف خاوند رحمت او د رأفت دی الاول اتسوک تی مخکنه و الاخر و اخر کې هم څوک دی نه الظاهر برتی څوک نشه الوارث باقی ذات دی المحیط په ټول شی نه باندې احاطه داغه الهاد قریب هر چاله ونږدې دی الهادی د ټول انسانانو له هغه د اصلاح د هغه د جوړوالي هغه اسباب برابر کړی دي البدی هغه ذات چې پیدا کون کړي دی هغه پر هیڅ مسیل نشه الفاتر اولی دا مخلوق پیدا کړی دی الکافی د مخلوقاتو چې کوم څه ضرورت دي د ټول ذمہوار امداد او الغالب هغه قاهر زور اور د ټول مخلوقاتو باندې الناصر النصير کوم کون کې ذات دی المستعان دا غنه طلب کوم الذي لا يطلب العون معنا دا شو د خلکو نه کومک نه غواړي بلکې دغه بغختل کیږي ذل معارج خاوند اوچته مرتبه دی ذل طول خاوند طاقت دی ذل فضل خاوند فضل دی الرفيق رفق وکني او اهل رفق وکني جمیل ذات دی په ذات کې په صفاتونو کې په افعال کې الطيب د هر قسم نقصان نه پاک دی الشافي د ټول مخلوقات له شفا ورکون کړي الصبوح دا منه د هر قسم عیبون نه پاک دی الديان الوتر هغه الله دی چې هغه کې واځي دی الديان هغه الله دی چې مخلوق سره به حساب کوي او بدلی ورکي المقدم والمؤخر مخکې کوي چاله شو غاړي وسکی چاله شو غاړي پورته کوي چاله شو غاړي او کته کوي چاله شو غاړي عزت ورکي چاله شو غاړي ذلت ورکي چاله شو غاړي المنان هغه ذات دی چې بغیر د سوال نه تعالی شی درکې القابض الله عز وجل هغه ذات دی چې هغه به تور مثال علمي حکمت در رب العالمین هغه پوره د کمال رسیدون کړي الباسط فضل رب العالمین دی ټول مخلوق لشي پراخه دی او رب العالمین دی ټول مخلوقات رزق ورکي او الستیر هغه ذات دی چې هغه پردهدار دی د ګناهونو په خلکو باندې پردی راولي السید هغه ذات دی چې کمال رسیدلې په سرداري کې نو دی ویل کېږي ایمان بالله پنځه طریقې موږ ذکر کړې اول رب العالمین موجود دی دویم رب العالمین یکتا دی دریم رب العالمین سره شریک نشته څلورم په خپل کارونو کې مختار دی پنځم الله عز وجل د هر قسمه نقصانونو نه پاک دی الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبب ان شاء الله د ایمان د زیادت خبره ذکر کو او شل امور به ذکر کو چې په هغه باندې انسان ایمان زیاتیږي. رب العالمین موږ تاسو له قوي زائد ایمان راکړي وبالله التوفیق. نن الله